د کهانه شروعات دی داسې چالاکي ښځه کېږي کوم چې د خپل خاوند د بدل د اخیستو دپاره یوه داسې منصوبه ورته جوړه کړي د کوم د وایي چې اوس ټول په ټوله دنیا هغه ته د خپلې ښځې قاتل وایي د هغې د خاوند نوم نیکولس و دی په دې وخت کې د خپلې خور سره د هغې په هوټل کې موجود و په دغه ورځ باندې د هغه د واده 15مه سالګرهه وه او دې سره هغه د خپل د واده زندګۍ له غونته کې هم مطمئن و چې کله دا ځل کور ته واپس راشي نو ګوري چې ما دا کور خو داسې عجیبه غونته کې ښکارېږي دا د کور میز مات شوی و او شیشې په فرش باندې خورې پرتې وي دې چې کله په کور کې وګرځېږي نو خپله ښځه ورته په یو ځای کې هم میلو نشي نیکولس د دې خبرې اطلاع د مغزري پولیس ته ورکړي یوه ښه جاسوس او د هغې پوره ټیم د دې کور د تلاشۍ دپاره راشي چې تفتیش په وخت کې هغوی ته بل داسې ثبوتونه میلو شي د کومونه چې هغوی ته لا پته ولګېږي چې د نیکولس او د ایمي ترمنځ تعلقات لږ غونته کې هم ښه نو چې د وجې اوس د جاسوسي په ده باندې دا شک پیدا شي چې کیدای شي د ایمي د غیبېدو د شاته نه د دې د خاوند د نیکولس لاس دی خو دې سره هغوی سره داسې هېڅ قسمه ثبوت نه و د سره وجې چې هغوی دې ګرفتار کړی و او همدغسې یې پرېږدي ډېر زر په پوره ملک کې چې کله دا خبر خور شي چې ایمي ناڅاپه لاپته شوې ده نو په دې سره خلک چې کله نیکولس ته پام وکړي نو دا پته ورته ولګېږي چې دی بالکل هم د خپلې ښځې د رامعلومولو دپاره لږ غونته کې هم کوشش نه کوي دې سره د عوامو د په خور باندې هم شک و چې کیدای شي په دې ټول کار کې د هغې لاس هم کیدای شي هلته پس دا کهاني شاته لاړه شي د ایمي تعلق یو مشهور او مالدار خاندان سره و نیکولس چې کله د ایمي سره میلو شوه نو په دې سره دغه دواړو ترمنځ سره مینه راپیدا شوه ډېر زر یې واده وکړو خو بیا د واده نه یو څو کاله پس د دوی د ملک حالات په خرابېدو شو چې سره وجې دغه دواړو نوکری لاړ په دې سخت وخت کې د نیکولس مور هم بیماره شوله نیکولس دا فیصله وکړه چې زه به اوس دا ښار پرېږدمه او د خپلې مور خواله به ځمه دا فیصله د ایمي د مشورې نه بغیر کړې وه خو دې باوجود ایمي ورسره یو شان لاړه شي له غوندې وخت پس د نیکولا مور چې کله وفات شي نو دې باوجود نیکولس واپس ښار ته د راتلو نه انکار وکړي او هم په کلي کې د اوسېدلو فیصله وکړي ایمي په دغه ځای کې د هغه د مرستې لپاره د هغه دپاره یو هوټل کولی وکړي کوم چې به اوس نیکولس د خپلې خور سره یو ځای چلو خو چې څومره وخت په تېرېدو هم هغومره نیکولس په ناراسته کېدو او دې سره لاپروا کېده به هم د هغه رویې په مزه مزه باندې بدلېدله او دې سره ایمي سره به اوس جګړې هم کولې د هغوی تعلقات په ورځ تر ورځه خرابېدل چې دې نه پس نیکولا ته په یو سکول کې د لیکلو نوکري میلو شي په ځای کې دغه ملاقات چې بې ځوانې شاګرد د سرې وشي چې په دې سره دغه دواړو ترمنځ نه په مزه مزه باندې تعلق سیوا شي او دې سرې هغوی ترمنځ نه یو خفیه تعلق جوړ شي اوس چې کله پولیسان هغه شان تفتیش کوي نو په دې وخت کې جاسوس ته د نیکولس په کور کې د وینې خاپونه میلو شي اوس په دې سره دغه شک نور هم مضبوط شي او بل خوا دغه د ګاونډیانو دوی ته دې خبرې په باره کې پته ولګېږي چې ایمي ته به د نیکولس په کور کې خپل ځان لږ غونته کې هم محفوظ نه ښکارېده چې سره به هغې د ځان دپاره تمانچه هم اخیستلې وه له هغوی ته په سرخانه کې څه نور څه ثبوتونه میلو شو کله چې هغوی هغه ثبوتونه لیبارټرۍ ته ولیږي او د هغه د رپورټونو په لیدو سره دوی په خپلو سترګو باندې یقین نه کېږي ایمي په اصل کې د مور د جوړېدو واله وه او چې کله دا خبره نیکولس پولیس ته وکړي چې دا خبره رښتیا ده او تا ته د ښځې ویلي وه که نه نو په دې سره هغه ورته انکار وکړي وایي دا سره کېدی نه شي ولې چې 2-3 کاله وشو ما خپلې ښځې سره په سې خوله باندې خبرې هم نه دي کړې زه به ترنه اولاد څنګه پیدا کوم په سره دغه جاسوسي د په یوې خبرې باندې هم یقین نه کېږي هغې ته داسې لګېږي چې نیکولس ما ته دروغ وایي او خپل ځان رانه پسه چل باندې خلاصوي اوس ورځې پس د دوی یو ګاونډی کومه چې خپله باندې هم په دې وخت کې د ماشومان بیماره وه پولیسانو له دا اطلاع ورکړي وایي ایمي زما د ټول نه لنډه ملګرې ده او هغه زه ډېر د نږدې نه پېژنم هغې اولاد سره د حد نه سوا مینه وه خو د نیکولس لږ غونته کې هم ماشومان نه وو خوښ اوس دغې ښځې دا کوي د نیکولس خلاف ثبوتونه نور هم مضبوط کړي نیکولس چې کله دغې ښځو خبرو ته پام وکړي نو په دې سره د په خپلو غوږونو باندې یقین نه کېږي دا یقین نه راځي چې ایمي خپلې ذاتي خبرې هم چاته ویلی شي دا خو ماته پته نه وه خو دې باوجود پولیس سره لا اوس هم دومره ثبوتونه د سره وایي چې هغوی دې لا اوس هم ګرفتارولی شو بل خوا په یو ښوی سړک باندې مونږ ته یوه ښځه په نظر باندې راځي کومه چې څوک بل څوک نه بلکې په اصل کې ایمي به کومه چې په دې وخت کې خپله هولیه په مکمله توګه باندې بدله کړې وه د ګاډۍ چلولو په وخت کې هغې ته خپل زوړ وخت رایاد شي هغه ته هغه ورځ رایاده شي کله چې هغه د خپل خاوند نیکولس سره د ملاوېدو دپاره تلې وه په ځای کې خپل خاوند دغه شاګرد یې سره یې لیدلی و چې هم په هغه ځای کې د هغې د یقین پیدا شوی و چې نیکولس پټ په پټه ماله دوکې راکوي د دې منظر په لیدو سره د ایمي زړه مات شوی و ولې چې هغې همیشه د خپل خاوند مرسته کړې وه دې تعلق د ده په نسبت باندې ښه د مالدار خاندان سره و خو دې ته نه کتل او واده یې ورسره کړی په هر مشکل وخت کې دې ورسره مدد کړی کاروبار یې ورله ورکړی او دې سره یې کور هم خو دې باوجود د ورسره داسې کار وکړه د کوم په باره کې چې د ښځې سوچ هم نه و کړی او دا وخت چې هغه دا فیصله وکړي چې به د نه په داسې طریقې سره دې خبرې بدله اخلم کومه چې به بالکل هم د ده نه هېرېږي نه ایمي اوس د بدل د اخیستو لپاره د بلها میاشتو پورې د هر یو څیز ښه پوره منصوبه بندي وکړي په داسې طریقې سره چې دې ټولو خلکو ته داسې ولګېږي چې نیکولس زه قتل کړی یم هر ټول نه مخکې د نیکولس د کارډه هبلخا شوپینګ وکړي دې دپاره چې خلکو ته داسې ولګېږي چې دې په اصل کې یو فضول خرچ او خودغرضه انسان دی بیا په ډېرې چالاکۍ سره د بیمې په کاغذونو باندې د نیکولس نه دستخطونه هم واخلي دې دپاره چې خلکو ته داسې ولګېږي چې ده د بیمې د پیسو د حاصلولو دپاره زمړه کړم بیا په ډېرې چالاکۍ سره خپلې هغې ګاونډۍ سره هم دوستي وکړي دې نه پس د ورته ټول دروغ خبرې وکړي دې دپاره چې دا زه پر خپل چال کې راګیره کړم چې زه د نیکولس نه ډېره تنګ یم بیا خپله وینه په خپله باندې ځان نوباسي هغه بیا په ټول کور کې خورې کړي دې دپاره چې صفوي په وخت کې د پولیسو هلته زما د وینو
انکشافونه مینوشي او د پولیس په نیکولس باندې شک پیدا شي چې د قتل کړم. هر کال کله بچي دوی د واده سالګرې راتلل نو ایمی او نیکولس په یو خاص قسمه لوبه کوله. دغه دواړه پکې یو بل اشارې ورکولې هم په دې طریقې سره به تخفي را معلومولې. خو دا ځل چې کومې اشارې ایمی پرې ښودلې وي نو هغه دا ځل د نیکولس لپاره نه وي بلکې د پولیس لپاره وي. دا وخت چې تفتیش په وخت کې د اشارو په مدد سره هغوی سیده په سیده نیکولس ته ورسېږي. په ګرځېدو کې نیکولس چې کله د خپلې خور کور ته لاړ شي نو دغه ځای د ګراج په لیدو سره د خپلو ځمکو تښتي. هلته کې بل د فضول خرچې پر څیزونه پراته چې په دې سره د ماسه کار پرېږدي چې خیر ته دلته کې چا راوړي دي. ا دې ناخبره چې دا زما ښځې زما د کارډ اخیستې. پولیس چې کله هلته کې ورشي دې سړي هغوی ته هم په هغه ځای کې ډېر اهم ثبوت میلو شي. اوس حالات داسې جوړ شو چې پولیس نیکولس سره د خپلې خور ګرفتار کړي. له همدې وخت پس نیکولس چې کله په ضمانت باندې جیل رابار شي نو بار دماغه سړي د ټول نه مشهور وکیل سره میلو شي. دغه د ټوپه صورتحال ور وایي. ما ته خو د مخکې دا پته وه چې ایمي یوه ټیک جنۍ نه ده او هغه ذهني بیماره ده او دا خو پکې لا راته پته نه وه چې لا دومره خطرناکه هم ده. ادنه پس نیکولس د ایمي یو زوړ ملګري سره میلو شي. د ایمي هغه ملګرو په کوم باندې چې ایمي د دروغ الزام لګولو او همدا وجه چې اوس د هغه زندګي تباه شوې وه. اثر د خبر د کوونه پس نیکولس ته دې خبر باره کې پته ولګېږي چې ایمي صرف زه نه بلکې زما غونته کې بلها نور خلک هم د خپل چالونو ښکار کړي دي. ادنه پس د ایمي یو بل ملګري سره میلو شي کوم چې ښه ډېر مالدار او ایمي سره به لا اوس هم مینه کوله. خو چې کله نیکولس هغلته کې ورشي نو هغه ورسره په هغه ځای کې د خبرو د کوونه انکار وکړي. بل خوا ایمي ښه په سور کې په یو وړوکي غونډه کې کلي کې د یوې نوې شناخت سره اوسېږي. یو بس د هغې ګاونډیانو ته د دې په پرس کې ښه بلها پیسې په نظر باندې راشي چې شپې په وخت کې هغه سره د خاونده د دې په کور کې ور داخل شو دې سړي د دې نه هغه ټول په ټوله پیسې واخلي. اوس ایمي سره تقریبا 1 روپۍ هم پاتې نه شي او هغې ته داسې ولګېږي چې خو تباه شومه. په دې وخت کې ټول په ټوله ملک د خلکو دا یقین و چې ایمي لا اوس هم ژوندی ده. د دې د وجې هغه د پیسې دپاره هغوی دعاګانې شروع کړو. دې سړي د هغې په یاد کې شمې بلول هم شروع کړي. د انټرویو په وخت کې نیکولس د میډیا د وړاندې نه د جذباتي بیان ورکړي. وي ایمي که چېرته زما دا خبرې اورې نو دا یاد ساته چې ما د زړه زما د کور دروازې ستا دپاره د همیشه دپاره کولو دي. په دې وخت کې هغه جینه هم په هغه ځای کې موجوده وه کومې سره چې د پټ په پټه تعلق و. دې پورې دو سره هغه په دومره غوسه کې راشي چې هغه د میډیا د وړاندې نه ښه کولیان دا اعلان وکړي د خو زما سره هم تعلق دی. دا خبر چې کله عوامو ته ورسېږي نو په دې سره د هغوی په زړونو کې د دپاره نفرت نور هم سیوا شي. اوس تقریبا د ټول دا یقین پیدا شي چې نیکولس د خپلې ښځې سره خامخا څه غلط څه کړي دي. په دې کې ایمي سره ټول پیسې ختمې شوې چې په دې سره هغه مجبورا د هغې مالدار ملګري خوا لاړه شي د کوم چې لا اوس هم یې سره مینه وه. همدغه سړي دی له په یوې بېلې کمرې کې پناه ورکړي او کله چې ورځ دوی کې د ټي وي ولګوي دوی ته پته ولګېږي چې نیکولس چې په دې میډیا باندې کومې هم خبرې کوي دا په اصل کې هغه د عوامو نه د خپل ځان د خلاصولو دپاره کوي. هغه ته داسې ولګېږي چې کیدای شي نیکولس زما نه بغیر یوه ښځه نګې تېرولی شي او دا خبره د هغې نه د سر هم برداشت نه شي. هغه خپل ملګري ته دا خبره کوي زه د ستا نه واپس خپل کور ته تګ غواړم خو هغه ورته انکار وکړي. هغه چې به اوس کله هم دفتر ته تلو دا به په خپل کور کې قید کولو. یوه ورځ هغه چې کله کور ته راشي نو دی په دوکې سره سر ته نه بیل کړي. اوس اخر د شپې وخت کې ایمي واپس کور ته راشي چې دا ځل په زخمي حالت کې پولیس ته یوه نوې قصه ووري. حتی دا وکړي زه خپل مالدار ملګري اغوا کړی وم او ډېر په مشکله باندې هغه ځای نه په راتښتېدو کې کامیابه شوم. پولیس او میډیا د مغز د دې په ټولو خبرو باندې یقین وکړي او چونګې دې ټول په ټول ثبوتونه هم د دې په حق کو دې د وجې د چا پې هم شک پیدا نه شي. کله چې ایمي او نیکولس په کور کې یوازې شي نو نیکولس ورته دا خبره صفه وکړي اوس دا ډرامه دې بنده کړه. ما ته پته ده چې ټول په ټوله هم ستا منصوبه وه. ایمي یې ویل د یقین ځان له پوښ کړي چې دلته کې خو ده چېرته څه ریکارډینګ والا الې نه دي ښودلی که نو چې کله د هغې یقین پوښ شي نو هغه بیا تقریبا ده ته ټوله خبره صفه وکړي. خو مسله پکې دا وه چې ده سره د دې خبرو هېڅ قسمه څه ثبوت نه. نیکولس پولیسو خپل وکیل ته دا ټوله خبره وکړي خو بیا هم هغوی ته د ایمي خلاف هېڅ قسمه څه مضبوط ثبوت میلو نه شي. اوس قانون د خلاف هېڅ قسمه څه کاروی نه شوه کولی. ادنه پس ایمي یو ډېر حیران کوونکی خبر نیکولس ته ووري او ورته ووایي زه ستا د ماشوم د مور ته جوړېدو والی یم خو د ټولې دنیا اوس دا یقین دی چې دا ماشوم هم ستا دی. که چېرته اوس زه په دې حالت کې پرېښودم نو په دې سره به د ټول په ټول دنیا ستا خلاف شي چې په دې سره نیکولس د ډېر حیرانتیا د لاسه د پریشانۍ ښکار شي. حتی را پته ولګېږي چې زه اوس په یو داسې جال کې راګیر شوی یم د کوم نه چې اوس وتل زما لپاره تقریبا ناممکنه دي. په سبا باندې روټۍ ویله د انټرویو د ورکولو په وخت کې دغه دواړه خپل ځان ښه خوشحاله ظاهر کړي. دپاره دوی جوړ اوس په مکمله توګه باندې ټیک ټاک په نظر باندې راځي خو په حقیقت کې دغه دواړو ترمنځ نه یقین محبت او سکون درې واړه ختم شوي. اوس مجبورا نیکولس هم دا فیصله وکړي چې اوس دا ښځه په دې حالت کې پرېږدم او زما ماشوم پیدا شي نو هغه به بیا ډېر بد ژوند تېروي چې اوس هغه د خپل ماشوم د خاطره هم هغه ظالمې سره د ټول ژوند د تېرولو فیصله وکړي. تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.